بسم الله الرحمن الرحيم. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. تشتم باب ده په دې کتاب کې امام بخاری رحمه الله یې او په دې کې ذکر کوي عقوبت سزا د هغه خپلولي کټ کوونکي انسان په دنیا کې. دا په ذکر کې په دې حدیث کې په دې باب کې چې هغه انسان چې خپلولي کټ کوي الله جل جلاله ورته په دنیا کې هم عذاب ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. ډېر کار داسې کېدلی شي چې انسان اعمال کړي، بد اعمال یې کړي، دنیا کې ورته څه نه ورکوي، آخرت ته وساتي. او یا دا ده چې دنیا کې ورته ورکوي، په آخرت کې نه ورکوي. لیکن اما هر چې صلې رحمي خپلولي کټ کول دې انسان ته دواړه شته دي. په آخرت کې ورکوي، هغه د آخرت سزا د دې نه کافي کېږي چې دنیا کې ورنکړي. په دنیا کې هم خامخا ورکوي او په دنیا کې ورکوي، دا د دې نه کافي کېږي چې آخرت کې ورنکړي. العیاذ بالله نه دواړه ځای په دنیا او آخرت کې هغه انسان ته سزا ورکوي چې صلې رحمي کټ کړي وي. ابو بکر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: ما من ذنب احرى، نشته څه ګناه چې ډیره احرى لایق وي د دې خبرې يعجل الله چې را مخکې کې الله جل جلاله لصاحبه دغه خاوند کوونکي ته العقوبه سزا په دنیا کې مع دا خبره خطرې ده. وس ډیر کارته سی الله جل جلاله یو مسلمان ته د بد اعمال سزا ورکوي په دنیا کې، آخرت کې د صفای آخرت کې نه ورکوي. لیکن دا مشکل له سره مع ما يدخر له سره دینه چې ساتي به د لپاره په الاخره په آخرت کې آخرت د لپاره ول سزا ساتي من قطيعه الرحم د صله رحمي کټ کوونکی نه، والبغي او د ظلم نه. بغي ظلم شو زیاته سره کوي. نو دا څومره عظیمه خبره ده او څومره مسلمانان په دې کې مبتلا دي. هغه انسان چې صله رحمي خپلولي کټ کوي د دې لپاره په دنیا کې هم عذاب او هم په آخرت کې عذاب. حدیث کې به سخت وعید وي هغه چا د صله رحمي نه کټ کوي. همدغه رنګي حدیث کې به سخت وعید وي هغه چا د چې بغي کوي او دغه کوي دا صله رحمي کټ کوي. ظالمان خلق د الله جل جلاله نه دي خوښ. ظالم سره د الله بدیش. نو ظلم نه ډیر ځان وساتئ. زه بار ملګرو ته دا وایم چې کوم انسان چې چاته یو څپېړه ورکوي، څپېړه دې په مخ ورکړه، ته ظالم وي او پوهېدلې دا ما نشي راکولی، نه ته داسې مه وایه دا څپېړه تا ورکړه، دا ځان پسې حسابوه، د ستا به څه څپېړه وه، څپېړه د دغې ځوان د آخرت څپېړه به چې بیا به هلته درکوي. لس دې ورکړې حسابوه، شماره ځان ته، لس څپېړې به درکوي، لس کوتکه ډانګی دې وو شماره هلته به دې بیا پې ډبوي. دونه فرق به ستا د دنیا څپېړه وه، د هغه به د آخرت د درانه لاسونه د آخرت او د هغه لاسونه ستا به پې سري. دا هېڅ ګمان ونه کړي، په دې خوشحاله نه شي. خپل ځان دې و ځان ظالمې یو مظلوم دی را ایثار کړی دی، مظلوم باندې زیاتی کېړه باندې بخیږي او خوشحاله مې صاحب او بیا کسان هم درپسې شي، یو کس دیم به درپسې یا به نه تشېږي او ډکېږي به چې هلکه ما داسې زړه مې پېښ کړه. دا ټول ځان پسې ولیکه ځوانه، دا دقه څپېړې دي ستا مخ به او د دقې مظلوم ځوان د درنې د آخرت څپېړې به یو ستا مخ به او د ترا تنبیې به. د دې نه ځان وساتې عزتمند. د ظالم سړی د الله بدي شي، د مسلمانانو هم بدي شي، د مؤمنانو بدي شي. داسې به څوک وي مسلمانانو کې چې مسلمان وي لږ ایمان لري زره پکې ظالم یې خوښي، کله وحاشه قسم په الله که څوک داسي ټوله دنیا مسلمانان د ځلان نه یم خبر، لیکن فطرت د انسان دا ده چې نه قبلوي. ځکه الله جل جلاله ظلم په ځان باندې حرام کړی دی. نو موږ او تاسو هم پکار ده چې ظلم نه ځان وساتو. دا ظلم د ځان سره دی، دا اصل کې د هغې سره د هغې د درجې جګړي. قیامت کې به دغې په مقابل کې تا نه اعمال لیکه اعمال نه د هغه به دا کوم ګناهونه چې کړي دنیا ده که نه به راوالي ستا په دې سر به دربار کې په جهنم کې به دې په غوپه کې هغه به لاړ شي، ډارک به وځي، سپک صفا به روان شي، جنت ته به لاړ شي. زیاتې دې ځان سره وکړو.
حدیث کې به اشاره وي چې ګناهونو کې قسمونه دي. بعضې داسې ګناه چې وړی، بعضې داسې ګناه غټی، بعضې داسې ګناه چې دنیا کې الله سزا ورکوي، بعضې داسې ګناه چې آخرت ته ساتي، بعضې داسې ګناه چې دنیا او آخرت دواړو کې سزا ورکوي. نو یو د هغې نه دا ده د مور و پلار باره کې هم دغسې ده، د هغې سزا هم الله دنیا کې انسان ته ورکوي او دا چې ده هم آخرت ته هم دنیا ته دا ساتي. باب لیس الواصل بالمکافئ، دا 9 باب د امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی. په دې کې دا خبره ذکر کوي چې صله رحمي ګوره فعلل هغه نه دي چې تا سره څه کوي هغه ورسره ته کوې. دا ما مخکې هم دې خبرې ته اشاره کړې وه چې تا سره ښېګړه کړله ته ورسره ښېګړه کوې. نه دا نه د حدیث کې دا راځي. ښېګړه کول اصل کې صله رحمي په علل طریقه دا ده، دا یې زکه دغه خر سړی کوي. عبد الله بن عمرو فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لیس الواصل بالمکافئ، صله رحمي پیوسته کوونکی او پالونکی هغه څوک نه دی چې هغه په بالمقابل کار کوي. سله درکوي څه ته بې ته وله ورکوې. تپوس له راغلی او تپوس له ورځي، مړي جنازې له راغلی او مړي جنازې له ورځي، واده له راغلی او واده له ورځي، بیمار پرسي دله کړې وه ته ولکې. زنانه ده بس پلانکي مبارکۍ له ځې پلانکۍ خور مبارکۍ له 100 روپۍ وړمه ولې چې مال یې راوړې وي، هلکه چیني وله وړمه مال یې راوړې وه. دا دې کې ګناه نشته. ګوره داسې نه چې دا دې ګناه نشته، صحیح ده، دا تا د هغې بېته بدله ورکړه. لیکن صله رحمي چې کوم دام کول پکار دي، صله رحمي هغه ده چې د الله د جل جلاله د وجه نه وي او دغه عمل به دې ورسره کېږي. بل دا ده چې کله هغې کټکۍ ته ورسره پیوسته کړې، دلته ستا پته لګېږي، د ایمان زور دی دلته پته لګېږي، د ایمان خوند دی دلته دغ کېږي چې ته څومره ایمان لري. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، واصل انسان هغه د خپلولي پالونکی د الله جل جلاله په نیز باندې هغه انسان دی چې د باندې صله رحمي خپلولي په کټ شي او دای ورسره پیوسته کېږي. دا د کمال انسان دی. دا هغه انسان دی چې الله جل جلاله داسې درجې ورکوي. الله جل جلاله دې ولما بیا تاسو د دې کسان نه وګرځئ. دا وکړئ عزتمند، دا دنیا د امتحان ځای د امتحان. دقسې به یو خپلوان به دي، ډېر نږدې ورور به دي، وراره به دي، تره به دي، ترزوی به دي، داسې نور خپل ماما به دي، ماماګانو بچي به وي وغیره. ته به ورسره ښېګړه کې هغه به کلک منډه شوی دی، ته تاسو به نه کوي، بد به سره کوي. دې وخت کې به ته پښتو لرې کړي، اسلام ته راودانګه، د اسلام بړې راووه وته ته کوه ماماجي دغسې پلانکې خانه ته راسره داسې کوه. دغه وخت کې ته ورسره احسان کوه. ستا د مړي جنازې ته رانلی ته وله ورشه. بیمار وي، ستا بیمار په وسیله رانلی ته وله ورشه. ستا کره خوشحالي راله، زوی دې وشو، لور دې وشوه، رانلی زنانې رانلی، ته خپله زنانه ورولېږه، ته ورشه وله. نو دې ته خپلولي فعلل ویلی شي. دې سره دا خبره مو واورئ چې هر کله داسې وکړي هغه انسان به په خپلو بدو باندې دونه خفیمانه کړي چې د هغه که تا ته عذر کړی و هغه به ورته اسانه وه. او دا کول پکار دي. یو سړي سره بد وکړل ته ورسره ښه وکړه، یو سړي ته کنځل وکړل ته ورسره، که ته ورته کنځل مه کوه ته خیر ځه. یو څو ورځې بعد به هغه دونه خفیمانه خپله به له راځي چې لکه ما نه بد شوي دي. ستا دې سړیتوب ته ګوره، انسانتوب ته ګوره چې ما دونه خرتوب قمقلتوب وکړو، تا ته مې کنځلې وکړي، خپله به راځي تا نه به معافي غواړي. بیمار پرسۍ له رانلی، دا یې ونکړل، ته ورشه ته ورسره وپاله. دقه به یې څو ورځې بعد را روان دي چې لکه ته څه رقم انسان یې، داسې انسان یې چې لکه تا ما داسې کول تا داسې کول. من کې مشکل دا دی سینې م تنګې دي. هغه یوه خبره نه کړي، دوم ورپسې ورخوشي کړي، یوه کنځل چا نه کړي، پنځم ورپسې ورخوشي کړي. دا لوی اشکال دی په موږ او تاسو کې. ایمان را مخکې کړي، عزتمندو اسلام را مخکې کړي، د دې نه خوند والی، د اسلام نه خوند والی. دا کوم احکام چې الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې فرض کړي دي، واجب کړي دي، قسم په الله دا زموږ او ستاسو دپاره خیر دی، عزت دی. او په دې کې چې کوم خوند دی نو دې د دنیا په هیڅ د لذتونو شیانو کې نشته دی. دا صله رحمي فعلل د الله د وجې نه، د الله د وجې نه د یو چا بیمار پرسي کول،
د الله د وجې نه یو چا جنازې له تلل، د الله د وجې نه یو چا سره ښېګړه کول، قسم په الله چې په دې کې څومره خوند دی، څومره اطمینان دی د زړه، څومره راحت دی، بل د دنیا په داسې خوږو لذتونو کې نشته دی. لیکن دا چې اوس شهوات موږ ته رامخې ته شوي دي، شیطان راله سینې ډکې کړي دي، په دې هر څه باندې داسې میخونه او دغې راته ټکوالي دي چې دا خوندونه زموږ نه هېر دي. ټول په دغه بغضونو او حسدونو کې زموږ دا وختونه تیر شو. لرې کړئ دا اعمال. بغض څه شي ته ویلی شي؟ کینه څه شي ته ویلی شي؟ بدبختي، یو بل سره بد اخلاقي، جنګونه، دا څه شي ته ویلی شي؟ دا لا څه شی؟ دا د چا اخلاق دي؟ شیطاني اخلاق دي. کنځلې کول، یو بل سره بغض، حسد کول، یو بل پسې غیبت کول، د یو بل په خیر باندې خفه کېدل، د هغې په ضرر باندې خوشحالېدل، دا کوم انسانیت دی؟ دا خو د شرمخان ولاک هغه شرمخان هم دا په دې باندې راضي شي، پاتې لا انسان. دا خو ډېر هغه رذیل او بیکاره اخلاق دي چې یو مسلمان راځي په دې باندې ځان متصف کوي او دا په ځان کې نه باسي. ولې نبوي اخلاق ما او تا په ځان کې ولې نه باسو؟ ولې ښه اخلاق؟ کنځلې وکړې د هغې جواب مو ورکوه. یو مسلمان ورور دی، خیر ورته ول، خوشحاله شه په زړه کې، هغه دې لیدلی هم نه دی، تا نه خبر هم نه دی، ته خوشحاله شه په زړه کې چې یو مسلمان دی، خیر دی ورته ورسېده، ستا پې څه کمیږي؟ او که ما او تا ورسره بغض هم وکړو، د هغې نه به کوم ځای به دې واخلو؟ نو خوشحاله شه، خپل ځان ته راحت ورکړه. قسم بالله په دې کې راحت دی چې ته د مسلمان په خوشحالۍ خوشحالېږي، او دا چې او الحمدلله الله د نه راضي شي، او دا چې د مسلمان په خوشحالۍ باندې ستا د یو عزیز د ورور په خوشحالۍ باندې ته خفه کېږي. قسم بالله ځان ته تکلیف ورکړې، ځان دې تباه کړه، د زندګۍ نه دې ځان ویست، د ډوډۍ د خوراک نه دې ځان ویست. دا نه دي کول پکار. عزتمندو، راشئ د نبي صلی الله علیه وسلم هغه سیرت او هغه لارو پسې موږ لاړ شو چې موږ ته ښودلي دي. قسم په الله چې هم دنیا به زموږ ښایسته په راحت کې، هم به آخرت ښایسته وي. دا څومره ښکلې ښکلې خبرې دي او احادیث دي په دې کتاب کې چې امام بخاري رحمه الله موږ ته راجمع کړي دي. الله دې ورته ډېر زیات خیرونه ورکړي. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. دا دیرشم باب د امام بخاري رحمه الله ذکر کړی دی او ذکر کوي باب د فضل غوروالي من د هغه چا کې چې پیوسته کوي خاوند صل رحمي ظالم، یعنی ظالم وي ته سره صل رحمي فعلي، هغې ته ورته باب دی. برا رضی الله عنه فرمایي جاء اعرابي باندې چې رالی ویل یا نبي الله، د الله جل جلاله پیغمبر، علمني عملا يدخلني الجنه، چې ما جنت داخل کی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لئن كنت اقصرت الخطبه لقد اعرضت المساله. تخوي مستبوس خدي آسان وکړو، ډېره وړه خبره وه چې داسې عمل راوغوه چې جنت ته مې داخل کی. لیکن دا ډېره اوږده مسله ده، وایي دا څه وړه مسله نه، جنت ته داخلېدل خو دا غټه خبره لري، غټ زور غواړي. وایي دا اعمال کوه. نبي صلی الله علیه وسلم ته وښودل اعتق النسمه، نسمه دغه که ده ازاده که، وفک الرقبه، او څټ ازاد که. سړي ته ویل باندې چې اولیس تا واحد، یا رسول الله دا یو شی دی؟ نسمه او رقبه ته دواړه دغه ته نشي ویلی غلام ازاده کول؟ هغه ورته لا داسې نه ده، وایي عتق النسمة عتق ازادول د نسمه یا د یو انسان د سټ، هغه دا د ان تعتق النسمه چې ته مکمل آزاد کی. وفك الرقبه، او ازادول د سټ دا دی ان تعین علی الرقبه، چې ته کومک وکړي په دې باندې، یعنی استا غلام دی دا مکمل آزاد کی، دا نسمه تا آزاد که، انسان دی آزاد که. فک الرقبه چې کوم دی هغه دا ده چې فک الرقبه چې د یو چا غلام دی او هغه نه ازادی یا ازادی، او غلام غواړي زه ازاد شم ته سره کومک وکړي. دا دی وایي. بل دا دی والمنیحة الرغوب، منیحه هغه ته دغه کې ورکې، هغه بزه او هغه اوخ وغیره، الرغوب چې هغې کې رغبت کړی شوی وي، یعنی خپلوان دی تا سره یو بزه ده، غوا دی ده، تا نه اضافه ده یا دا د اضافه نه ده، ګاونډي ضرورت دی ورته یا اضافه ده، هغې ته یې ورکړه، خپلوان دی دی ته دا هم دا تاسو ساتئ راله لشې چې کله ستاسې بس وشو یا ته ورته ټیم وښیه یو میاشت لپاره ته ځان دپاره وساته دا شودې ترې وخورئ، دا کول پکاري. دلته اوس د مینې محبت او د جنت پته لګېږي. لنګه غوا ته چاته ورکړې دې دپاره چې یو 2 میاشتې شوده دې ته وڅښه، ماسته دې ته وخوره، میاشت 3 میاشتې 5 میاشتې. ولې؟ ځکه ته زما ورور یې، خپلوان مې ستا ضرورت دی. بزه وله ورکړې
دا ایمان دی جنت دا صحابه دا کړي دي ګوره بسته باغونه په ځاو غواغې ته شو بسته باغونه به د الله پر رضا ورکول خلکو ته داسې حقیقي ایمان دا غي بسته باغ به د الله رسول جنت به الله را کوي دا مې ورکو په دې جنت دی دا مې ورکو دا صحابه ډېر صحابهونه د نقل ډېر اعمال دا مونږ او تاسو چې په دې باب کې سخت دي زړونه هم سخت دي بس دا دی چې بس خیر لیدل د مونږ نه دا به ډېره سختوي نو دا نه دي کول پکار والفیء علی ذي الرحم امدغرنګي اضافه مال تاسو رہی صدقه کول په خپلوانو باندې فإن لم تطق ذلك کدا طاقت نه لري نو بیا څه دا کارونه نه چاني ولې نه دا خو کولای شي کمال نشي ورکولې لنګ غوا بزن نشي ورکولې نو فأمر بالمعروف فنيك اعمال مندي خودنه کوا ونهى عن المنکر او د بدون منع کوا دا څونه دغه دا یو غټ خیر د تاسو استاد لاس چاته رسیږي یو چاته بدینه منع کول دا سره خېګړه کولی خلارو د خودل دا استاغ سره نیکی کولی فإن لم تطق ذلك دام طاقت نه لري نو فكف لسانك الا من خير به بندک خپل جب مگر د خیر نه یعنی په جبه غلطی خبرې مکوا شر چاته مور کو دام ستا غټه خبره ده نو اشاره به حدیث کې چې کله چا نور ایس د خیر وس نه کیږي نو دا خیر خدي وس کیږي چې دا جبه سکی دا بند کی د شر خبرې پنه کې نو دا خو دې کیږي کنه دا خو چا دین نه نیولې نه دا هم د جنت د داخلي دلو سبب دی چې سره سکی جنت ته داخليږي نو موږ له پکار دي چې کم از کم د خپل جبه خو را بندګو حدیث کې به اشاره هم د دې چې سره بخپل جبه ته ډانګي فلس باندې ودرېږي کنه دې جبه د لاس انسان تبا کیږي مدغه رنګ حدیث کې به اشاره وي د صحابه حرص فنیکو اعمال باندې دا به نه ویل چې د الله رسول راشه وس مقدته چې څه غواړي چې دا غره له د سروکي الله یا د الله رسول او غواړه ماته یو بنگله راکي یا د الله رسول او غواړه چې ماته د سجادات راکي مال د سې دکان راکي مال دا راکي نه یا د الله رسول او غواړه چې ما جنت ته څنګه داخل شم ټول صحابه او دا طریقې او دا اعمال ته پوښتنه په دې باب کې ډیر ناشنا واقعات دي چې وسو نه بیانوم بیرانه خبره ډیر وګديږي نو دا اعمال کول پکار دي عزتمندو اخرت را روان دي ډیر زمون په سر باندې ولاړل په دې وجه باندې د اعمال که زمون د وسو نشي نو به شي خپل جبه دا کنټرول کوم د غرنګي نیک اعمال باندې امر کول دا چاته خودل بد اعمالونه خلق منع کول وته خودل کم از کم چې لکه دا ته اخرت دي خرابې ستاسو لپاره ضرر دي دا کول نو دا بسړه کې حدیث کې با د خپلوانو باندې صدقه کول هغه سره احسان کول دا به ذکر وي دا هم ثواب لري هم دغه رنګي حدیث کې به اشاره وي چې غلام مریان آزاد ول دا هم ثواب لري